یو دوه کې خیرانې علاج یې نه راځي پاگلخانه کې داخل کما او که په تاڼه کې ورکما چې دا سد خوړلې به څنګه سړي منتقل کاکا او روزه راځه لکه څوک نشته مړه السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر بچې څنګه یې ښې څه شال دوی دی وایي ته څه بره تیر کې خو نشته چې باید ګورې او بچې کور شته او که نه نه کور کې خو نشته نشته نه. په دغه چلو که بیا 2 لکه روپۍ روباساله همداسې چل دی که نه زوی دې ډس کړی دی د بجلي تار ایښتی دی او زما فریزر سوځېدلی دی او داسې هله نه پرېږدم داسې کړي دي یا لکه د هغې مړاکه دونه توره ته کله کړې ده سړی ما په خپلو سترګو ولیده که نه زړه تماچه ورسره ډزه کو تاره ویشتو او تماچه بوزو ویشته غلط شوی ولی مرده کې چې کوم د دولت توره نه ده کړې که هغه ډز کولی شو ما به پې ملا تړله همداسې چل دی اوس 2 لکه روپۍ اخلې او که نه په لار کې ګیر کړم او وجلې به مې دله بیا یاره دا دویمه خبره دې ښکلې ده په دې سره اتفاق کوم بس راکړه پیسې نه دا د مرګ ده ویې وجنم بالکل یې مړ کړه چې څه وځنه کې وکړه وځنه لازم د سړي بچی نه دی ته به بیا ګیلې له نه راځې غواړې نه درځم ګیلې بالکل نه درځم کوم به ستا له غواړې او زما د غاړې شي ځه صحیح ده ځه بس اوس یې خو له داسې نه نه وجنم یې نه اورې داسې پهله ګرځم داسې ته وبه وینې ښه ته وبه ورته وباسي دا ورشه ځه چې شربت ست کوتاه کې نشته سلام خدای سره اوس نه کوم چې ته لاس زما ګریوان ته لاس را چې دویم را لقربه او دا وې سلام او چې شربت 10000 نو 10000 ځکه به مو وبې بس زما خبره ده مال ته چې څه سره کول چې وې کاځه ځه زه لاړم ځه ځکه نه بچو ځکه نه وعلیکم چې به خلک دې کور ته به راځي بدماشي به او لا به سلام علیکم چې امرا باندې اوس کا ته دې خیال دی هغوی چګوله خو چې دا ژوي دې وي که نه دقه به دې ورځې به وینې ما ته دا څه لانجه جوړه کړې ده داسې چل دې مرتقي خان که نه چې دې زه تاڼې ته بوځم ولې څه چلې کړې چې تاڼې ته بوځې نو چې دا بجلي نشته که نه نو دا 11000 لینډ دی اتاره هغه یې پړل دشتې دی وي د خدای مسلمانانو نو خو غریب سړی چې لږ په خېټه موړ شي که نه ورته مانچه به راولي جل د وسلې خو دا د موږ سره هم د ځان حفاظت لپاره دا ښه شی دی یاره مرتقي خان دې کپړه والله کوم 11000 ګپله د خدای ظالمانو دا وایي ډزې چې کوي بیا به ځان نه خبر هم نه او په قاتلانو کې به د نوم راغلی ته به وایي چې ما خو قتل نه و کړی وي به وایي ما خبره ته پرېږده خدای دې پېښه بنیادي بسي د 2 لکه روپو فریزر مې سوځېدلی دی تاڼې له بیا ورکوم علي به پرېږدم ولا هغه به سوځولې دي مرتقي خان دا څه خبره وه زمونږ کور شاته جوار دي صحیح ده زما په خېټه کې دلو زولان ته لاړه په که نه او دې کې درجار شو د ستا اخوا شاله چې دا که نه چې ما ته مې کور اخوا چې ډزې کولې او ډزار خو دغه ځای نه راته ما خو بل شان ډزې کولې تاسو د لاسه خو 3 ورځې موږ ارام ونه کړو خلکو د ماشو د لاسه تباه و برباد د پلار د وخت تباچه وسره زړاغې خو بوت وویشته نو هغې په دې ډېرو ګرځېدم خو پیدا مې نه کړه خو داروانې هم د پلار د که نه تمانچې په کور کې وتېښي چې سبا به شو ګولي همدغه شان ښه دي زه خو وایم چې دا که سبا به یې د کوپړه ولګېنې بیا څوک ذمېوار قسم په خدای دا در وګورې مرتقي خان دې سړي نه مې خلاص کړه بېګناه مې ته نه بوجي وروکې که ګورې کوس ته هغوی له ورکړه که نه هغه د دوزخ په رښتیا جوړونه به دله سم کې چې یاد کړه چې سمې برابر کړي چې پته ورته ولګي چې دی بیا ډزې نه کوي په شا ورکې که رینګه رینګه کوي وي ایمان یې کړی ځه ورکېږه بیا به کې راځه لکه منډه په شا ونه ګورې بیا د دې خو به ستا چې دومره غټ سینجې دی چې د سړیتوب په لاره نه تلي وایم داسې کار نه وکړه اسلمه وایم زما په خېټه کې دله زه شاته کور شاته جوارو کې ناست وم پاته او دغه خانه بوی چې اسانه ډزې کولې او 11000 لینډ وویشتو نو سړی خو تښتېدو دې ما ته وویل دا څه وویشت نو خو زه یم هغه هسې بېسې سړی نه رانیسي یو کار وکړه که نه اوس ته ماته څه وایې زه دا وایم چې ده سره څه چل وکړو ده سره داسې چل وکړه که نه او تماچه را کره شته شته که نه د نیکه د وخت زړه تمانچه را جنګ شوي پیتې او حقه پیتې تماچه به راوالي مشران متل کوي وایي چې په پیتې تماچه د سنډا مو ویش وي په شا ورته موږ له هغې نه پاسي او په دقه تماچه پې خاص دا پړپوس ووله هغه پې د مالک وګوره ټیک ته که نو خو هغه به دا ټول را پټې څنګه او ماله به ډز څوک کوي څه کوي
دوسته کوي ته ماته دې ووایه که نه دی دې خو به در خو ونیسمه باکو کړه یا به د جبې باکو کړه یا د جبې ډینګه دا تا نه به څه جوړېږي په یو خبره اتره باندې چې څه دې خوښه یا قوکه ما دله مشوره کړه ما سره چې څوک زیاتي وکړي مردکیه نو تا ته پته لګي نه نه نو تا ما سره وخت نه تېر کړی چې او پته راته لګي بالکل بالکل زه پې ډایرکټ د ډوډو دا بالغ نه یم کو دروازې موقع جوړه نه شي د شپې یې پېدلې وړم دا دنیا ته لپاره بس صحیح ده دا زه اوس ورځم ستا غسله سره ملاوېږي دا به ورسره کاږم دا صحیح ده ته بیا که په مور انګریز خطرې دي چاچی سکه لمچینګو ماړه دا څه چلی ولې چاچی دا چې کار دی که نه هغه ټوغی به چې بېڅه ووایم مچکي هغه ناظر ولې بس یې ووالې ما ته وایي تا 11,000 ویشته دي ویشته به دي که نه بل څوک ولې نه ما درته ښه خبرې لکه مې کور ساته جوار دي په هغې د پاته کړو دې مو تا ویشته دي جوارو کې څه ما ته یې پکې کور خېټه مې خرابه وه خلک په جوارو کې بار ته ناست وي او ډزې دې لاندې کولې او وی ډزې وي او د وی 11,000 ویشته بل چا تا ویشته دي زه څه وکړم اوس ما ته څه مشوره راکړه چې څه چلو کړو مشوره در کومه وی وله ویولم په دې تشي باندې وله چې په ځای فیصله کړي چې بیا تا یادوي نه داسې بل چا کړي او ته بې ګناه یې رانیولې که نه نو چاچه باندې به ټسټ وکړي داسې نه هسې نه ده لوټه راوالې په دې ولې ګوره ښه ماشین راوالې ورته ونیسه ماشینه ځکه خیري د تماچې نه خبره لاړه ماشین ته ښه ده صحیح ده نو سمه خبره که څه یې وایه صحیح ده زه به دغه شان به ورسره وکړو زه چانسي الله دې خوشحاله کړه بیا ما یې ساته کار ماره مه ګورله ښه کار به دې وګورم زه چې څنګه کېده اوسې به له کاره مو ګورم ټیک ده صحیح ده دا اوس یې ګورې ته اوس وایي چې ما وایي ډزې کولې وایي زما ورده چې دغه ته یې نورم بوخمه اوس په ما له خلک ګیلوله راځي په کول به مې بېعزتي کوي السلام علیکم یا لکه ته ماته ده ووایې که نه چې تا څه چل کړی دی تا دا خوشحاله کې کړی ما له خلک ګیلې له راځي په کول یې بېعزته کړم دا دې ګوره دا دې مې خوږېږي دا دې مې خوږېږي دا دې مې خوږېږي هغه ټوکر ته نه ووایم کله دومره هغه ته تا څه ویلو چې مړی که بس هغه مې زه وژنم ما یې که نرچه مې وژنه دا ته ماته ده ووایه چې ډزې دې په کومه خوشحالۍ کې کړي دي دا څه چلو څه ډزې ډزې کړي 11,000 نشته ری یاره دا دې ګوره سم په خبره باندې څوک نه کوي د خدای نیکبخته ویم په پټي کې ناست وو به No.